سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. د نړۍ اوه عجایب ځایونه. په نړۍ کې داسې رازونه شته چې له وخت سره زاړه سوي دي، خو تر ننه یې ځواب نه دی پیدا سوی. یو وخت داسې یو کتاب و چې په یوه عجیبه او ناپوهېدونکې ژبه لیکل سوی و چې تر اوسه پورې هېڅوک نه دي توانېدلي چې په هغه باندې ځان پوه کړي. او د سمندر په ژوره کې یو کمپیوټر پیدا سوی و چې زرګونه کاله زوړ دی او بل وخت بیا داسې ډبرې پیدا سوي وې چې د انسان له پوهې څخه پورته خبره وه. نو پوښتنه دا ده چې آیا دا ټول د تاریخ تېروتنې دي؟ که رښتیا هم کوم پټ حقیقت شته چې انسان لا تر اوسه پورې هغه ځای ته نه دی رسېدلی؟ نن به موږ یو داسې سفر پیل کړو چې د نړۍ تر ټولو زاړه او عجیب رازونه موږ مخې ته راځي، داسې شیان چې تر ننه پورې یې هېڅ چا حقیقتي جواب نه دی پیدا کړی. ملګرو، که تاسو لا تر اوسه زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، ځکه ستاسو یو سبسکرایب موږ ته ډېره حوصله راکوي او موږ به لا ډېرې داسې ښایستې او په زړه پورې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړو. نو راځئ چې شروع پرې وکړو د اول عجایب څخه چې نوم یې دی وینچ مینوسکریپټ، یو کتاب چې د نړۍ د منطق خلاف ښکاري. تاسو فکر وکړئ چې تاسو یو کتاب تاسو پیدا کړی دی چې په یوه نامعلومه ژبه سره لیکل سوی دی او په کې د داسې نباتاتو انځورونه جوړ سوي دي چې په حقیقي نړۍ کې هېڅ شتون نه لري. د دې کتاب د معنا په معلومولو کې د نړۍ مشهوره ساینسپوهان ناکامه سوي دي. دا د وینچ مینوسکریپټ د نړۍ تر ټولو اسرارناک کتاب دی او په 1219 کال کې د نایابه کتابونو یو پلورونکی ویلفریډ وینچ ته دا کتاب د ایټالیا له یو زړې خانقاه څخه په لاس ورغلی و. په کتاب کې له 240 څخه زیاتې ورقې شته، خو ځینې لا هم ورکې دي. د راډیو کاربن ازموینې له مخې ساینسپوهانو ثابته کړه چې دا کتاب د 1400 او 1440 کلونو ترمنځ یعنې شاوخوا 600 کاله مخکې جوړ شوی دی. خو تر ټولو عجبه بیا دا ده په هر مخ باندې یو نامعلومه خط شته. دا ژبه د نړۍ له هیڅ کلتور یا تمدن سره نه برابرېږي. د دې حروف او نښانې داسې دي چې انسان مخکې هیڅ کله نه دي لیدلي. د نباتاتو انځورونه پکښې رسم سوي دي چې په رښتیا نړۍ کې نشته. په ځینو مخونو کې ستورپوهنیز نقشې جوړې سوي دي، داسې ستوري او کهکشانونه چې د منځنیو پیړیو د اروپا خلکو نه پېژندل. تر ټولو عجبه دا ده چې په ځینو انځورونو کې لوڅې ښځې ښودل سوي دي چې په یو ډول شین مایع کې لمبېږي. د شاوخوا نلونه او ټوبونه جوړ سوي دي لکه د کومې نامعلومې ټکنالوژي انځورونه چې وي. ځینې خلک باور لري چې دا کتاب یو بهرنی یعنې فضایي تمدن پیغام دی چې موږ یې نسو لوستلی. ځینې بیا وایي دا د یو زړې ورکې تمدن یعنې ورک سوی تمدن یاداشت وي چې ژبه یې له منځه تللې ده. تاریخ پوهان وایي ښایي دا د منځنیو پیړیو یو طبي لارښود وي د ښځو د روغتیا او بوټو د درملونو لپاره. خو که داسې وایي نو دا ژبه به موږ حتما پیدا کړې وای او په دې ژبه سره به موږ حتما پوهېدلي وای. ځینې متخصصین وایي ښایي دا یو جعلي کتاب وي یا به د پیسو لپاره لیکل سوی وي. خو پوښتنه دا ده ولې به څوک دومره پیچلې ژبه او منظمه بڼه د یو جعلي کتاب لپاره جوړوي؟ له 100 کالو څخه زیات تېر سوی خو د دې کتاب اصلیت لا نه دی معلوم سوی. د مصنوعي ځیرکتیا یعنې AI او پرمختللې کوډ ماتونې وینچ مینوسکریپټ لا هم یو نه حل سوی سوال دی چې تر اوسه پورې د حل لاره نه ده پیدا سوې. او تر ټولو جالبه دا ده چې هر مخ داسې ښکاري لکه د بلې نړۍ ساینس چې وي. دوهم نازکا لیکي یعنې نازکا لاینس. فکر وکړئ یو داسې دښت چې پکښې کې د خاورو او ډبرو ترمنځ داسې لیکې جوړې سوي وي چې یوازې له فضا څخه ښکارېږي. دا دی د نازکا لیکې چې د پیرو د نازکا په دښت کې موقعیت لري. یو انسان چې پر ځمکه روان وي دا لیکې ورته یوازې تصادفي کیندنې ښکاري. خو کله چې د 1930 کال په دوران کې الوتکې د نازکا له پاسه څخه تېرې سوي وي نو یو حیرانوونکی کشف وسو. په ټوله دښت کې له 300 څخه زیات هندسي شکلونه د حیواناتو بڼې او اسرارناکه نښې وې. فکر وکړئ د انسان څېره، بوزینه، ستره مرغۍ او یو غټ غونډک پر ځمکه باندې رسم سوي وي او دا هر څه په دومره لویه کچه رسم سوي دي چې یوازې له فضا څخه معلومیږي. دا لیکي د نازکا تمدن خلکو د میلاد 200 کاله څخه مخکې تر 600 میلادي پورې جوړ کړي دي. د دښت پورتنۍ سطحه سور نسواري خاورې لري. که دا طبقه لیرې سي لاندې سپینه سطحه ښکاره کېږي. خلکو هماغه سپینه سطحه راسربیره کړې ده او پکښې یې لیکې جوړ کړي دي. خو پوښتنه دا ده هغوی دا دومره لوی او منظم شکلونه څنګه جوړ کړل په داسې وخت کې چې نه الوتکه وه نه ډرون و. د ځمکې څخه یو انسان هېڅکله نسي پوهېدلی چې دا ټول ډیزاین څنګه جوړ دی. ډېری پوهان وایي دا لیکې یو ډول ستورپوهنیز تقویم و. د ستورو برجونه او د لمر ځلې وختونو سره تمدن لري. ځینې بیا وایي دا د مذهبي مراسمو لارې وې چې خلک پرې ګرځېدل او دعاګانې به یې کولې. ښایي دا د اوبو لپاره وي ځکه نازکا ډېر وچ ځای دی. او تر ټولو مشهوره نظریه بیا دا ده چې دا د ایلین دولت لپاره جوړ سوي دي، یعنې د ناسې نښې دي چې په انګلیش کې ورته لینډین مارکس ویل کېږي.
څو له فضا څخه یې وپېژني، ځکه په هغه وخت کې د انسان لپاره دا ډول دقت او کچه ناممکنه ښکاره کېدله. ځینې پوهان وایي دا ښایي د زیرزمیني اوبو نقشه وه، خو حقیقت تر اوسه پورې نامعلومه دی. د ناسکا د خلکو اراده ښایي دا وه چې نړۍ ته وښیي د کومو ځایونو لاندې اوبه شته. د ناسکا کرښې لا هم هماغسې خوندي دي لکه څنګه چې 2000 کاله وړاندې جوړې شوي وې. د وچ اقلیم او د باد د نشتونوالي له امله دا کرښې هیڅ کله له منځه نه ځي. د یونیسکو لخوا دا د نړۍ د میراث په توګه ثبت شوې وه. خو عجیبه لا هماغه ده، آیا د خدایانو دعاګانې وې، یو ډول جنتري یعنی کلندر وه، که د پردیو مخلوقاتو یعنی الین لپاره یو پیغام؟ فکر وکړه، یو ټول تمدن داسې نقشې جوړوي چې له ځمکې څخه نه معلومیږي. نو پوښتنه دا ده، دا یې د چا لپاره جوړ کړي وې او څنګه یې جوړ کړي وې، په څه شي یې جوړ کړي وې؟ 3 نمبر، د غازا اهرامونه، پیرامیډز اف غازا. تاسو فکر وکړئ، دا یو داسې ځای دی چې د نړۍ تر ټولو لوی باچا یې د زرګونو کلونو لپاره پټ ساتلی و. د غازا اهرامونه یوازې د قبر یا معماري یو شاهکار نه دی، بلکې د نه حل شوو رازونو یو سمندر دی. تر ټولو لوی بحث د خوفو د لوی احرام دننه او د پټو خونو په اړه دی. دا احرام شاوخوا 4500 کاله مخکې په داسې دقیقه توګه جوړ شوی دی چې اوسني انجنیران یې په حیرت کې اچولي دي. هغوی تر اوسه پورې ګوته په غاښ ورته ولاړ دي. په 2019 کال کې د سکین پیرامیډز میشن په نوم یو علمي پروژه ترسره شوه چې پکې کې د میون رادیوګرافي تخنیک وکارول شو. دا یو داسې طریقه ده چې د کاسمیک وړانګو له لارې د دیوالونو دننه پټې خالیګاوې ښکاره کوي. ساینسپوهانو پیدا کړله چې د خوفو احرام دننه یوه لویه پټه خونه شته چې د یوې سوداګریز الوتکې په اندازه اوږده ده. اوس سوال دا دی چې دا خونه د څه لپاره وه؟ ځینې وایي دا د جوړونې پر مهال د کار لپاره لاره وه چې وروسته تړل شوې وه. ځینې نور څېړونکي باور لري چې دا ښایي د یو شاهي مړي خونه وي چې لا تر اوسه پورې څوک نه دي ورننوتلي. او ځینې پوهان باور لري چې دا خونه ښایي د لرغونې ټکنالوژي یا د فرعون د خزانې پټ ځای وي. دا راز لا نور هم پسې ژورېږي، ځکه چې لا هم دننه داسې تنګې لارې او سوري شته چې د دوی هدف نه دی معلوم شوی. د بیلګې په توګه یوه لاره د ستورو له قطار سره سمه ده چې ښیي مصریان د ستورپوهنې او آخرت سره ژوره علاقه درلودله. د احرامونو دننه د خونو راز لا تر اوسه نه دی حل شوی. لا هم هلته تجربې او سکینونه روان دي، خو فزیکي ننوتلو ته اجازه نه ورکول کېږي، ځکه چې دا د جوړښت توازن ګډوډ کولی شي. فکر وکړه، که یو ورځ دا خونې پرانیستل شي، آیا موږ به خزانه پیدا کړو؟ او که داسې پوهه به موږ پیدا کړو د انسان تاریخ به بدل کړي. دا پټه خونه لا هم د نړۍ یو باچا دی چې هر نسل ته ننګونه کوي. او دا بیا یو بل عجیب شی دی چې د ایسټر ایسلند په نامه باندې دی. په ارام سمندر کې یو کوچنی ټاپو شته چې هلته د موای په نوم سترې مجسمې ولاړې دي. دا د انسان د څېرو مجسمې دي چې له 14 څخه تر 10 فوټو پورې لوړې دي او ځینې یې تر 80 ټنو پورې وزن لري. دا ټول د ډبرو په وسایلو سره جوړ شوي دي. نه ماشین شته، نه اوسپنه، یوازې ابتدایي وسایل. اصلي معنا دا ده چې دا دومره لوی ډبرې څنګه پرې شوي دي او له غرونو څخه تر کیلومترونو واټنو پورې راوړل شوي دي. هلته محلي خلک وایي دا مجسمې پخپله راغلي دي. دا خبره عجیبه ښکاري، خو په همدې سره د دې تاریخ لا نور هم عجیبه ښکاره کېږي. ځینې لرغونپوهان وایي ښایي دا د رسۍ او لرګیو په مرسته راکش شوي وي، خو حتی ننني خلک په تجربې سره دا شورولی هم نشي. نو بیا لرغونو خلک یعنی پخوانیو خلکو دا څنګه کولی شوی؟ بله پوښتنه دا ده چې دا مجسمې ولې جوړې شوي دي؟ ځینې وایي دا د نیکونو روحاني ساتونکي دي، نور وایي دا د ځواک او واک نښه وه، او ځینې بیا دا هم وایي چې دا د یوې ورکې شوي پرمختللي تمدن نښې دي. بله عجیبه خبره دا ده چې معلوماتو پیدا کړې ده دا مجسمې یوازې سرونه نه دي، بلکې ټوله بدن یې هم د ځمکې لاندې ښخ دی. یعنې د پیړیو لپاره خلکو فکر کاوه دا یوازې سرونه دي، خو حقیقت لا نور هم ژور و. د شپې چې باد چلیږي او د سمندر څپې غږ کوي، دا مجسمې داسې ښکاري لکه ژوندۍ چې وي، لکه ستا پر لور چې راګرځي. برمودا ټرینګل په اتلانتیک سمندر کې یو درې کونجه سیمه ده چې د برمودا مثلث یا د شیطان مثلث بلل کېږي. د دې درې کونجونه دي فلوریدا، برمودا او پورتوریکو. دا یو لوی سمندر مثلث جوړوي چې ډېرې بیړۍ او الوتکې پکې ورکې شوي دي. د ټولو مشهوره پیښه په 1945 کال کې ده. د الوتنې نمبر 19 و. 15 امریکایي بمباري الوتکې د روزنیز ماموریت لپاره راوتلي وې. د اړیکو پر مهال یې وویل چې کمپاس کار نه کوي او هغه ته دقیقه لاره نه معلومیږي. څو ساعتونه وروسته اړیکه پرې شوه او ټولې الوتکې بې له نښې ورکې شولې. د ټولو حیرانوونکې دا وه چې د ژغورنې ټیم چې د دوی د لټولو لپاره ولاړی هغه هم ورک شوی و. نه یوازې الوتکې بلکې ډېرې بیړۍ هم دلته بېدرکه شوي دي. د بیلګې په توګه د یو اس اس سایکلوپس نومې جګړهیي بیړۍ چې له 300 څخه زیات کسان پکښې کې وه، همدلته بې له اس او اس نښې ورکه شوې وه. نه یې کومه کښتۍ پیدا شوې ده
او نه هم کوم جسد پیدا شوی دی. ټوله بیړۍ داسې ورکه شوه لکه بیخي چې هغه بیړۍ هیڅ شتون نه لري. ځینې ساینسپوهان وایي دلته د ځمکې د مقناطیسي میدانونو له امله د کښتۍ د کمپاس او نورو د لارښود وسایلو سیستم ګډوډ کیږي. له دریاب لاندې د میتان غاز راځي چې د اوبو وزن کثافت بدلوي او په دې سره بیړۍ ډېره په اسانۍ سره ډوبېږي. ځینې خلک بیا وایي دا سیمه د پردیو مخلوقاتو یعنی د ایلین اډه ده چې انسانان له دې ځای څخه د خپلو تجربو لپاره خپلې دنیا ته وړي. بله نظریه دا ده چې د برمودا مثلث د هغه ورک سوي ښار انټلانټیس د پرمختللې ټکنالوژي پر بنسټ جوړ شوی دی، کومه ټکنالوژي چې تر اوسه فعاله ده. له زرګونو پلټونو وروسته هم د برمودا مثلث اصلي راز نه دی معلوم شوی. ډېر ماهرین وایي چې دا هر څه طبیعي پیښې دي، بلکې کومه پټه خبره نشته. خو رښتیا دا دی چې د دې ځای د ټولو پیښو بشپړ ځواب هیڅوک نه لري. ملګرو، اوس راځو هغه راز ته چې مذهب، ساينس او تاریخ یې تل حیران کړي دي. دا راز د تورین یعنی شودن اف تورین دی، یو زوړ ټوکر چې د نړۍ تر ټولو ډېر بحث پرې شوی دی او ډېرې څېړنې پرې شوي دي. فکر وکړئ یو داسې ټوکر چې دومره پخوانی دی خو د یوه سړي د ټول بدن انځور پرې ښکاره کېږي. دا ټوکر د ایټالیا د تورین په ښار کې ساتل شوی دی. له همدې امله ورته د تورین کفن وایي. ډېر خلک باور لري چې دا هماغه ټوکر دی چې عیسی علیه السلام پکښې کې د مرګ څخه وروسته پیچل شوی و. په دې کفن باندې د اوږده ږیرې لرونکي سړي بڼه ښکاره کېږي لکه یو چا چې عکس اخیستی وي او بیا یې په ټوکر باندې چاپ کړی وي. په هغه انځور کې د سړي مخ، لاسونه، پښې او شا ښکاره کېږي. د ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې د هغه بدن باندې هماغسې ټپونه دي لکه څنګه چې په بایبل کې د عیسی علیه السلام د صلیب وهلو پر مهال باندې یاد شوي وه. پر لاسونو او پښو یې د میخونو سریان دي، پر شا یې د وهلو نښې دي او پر سر یې د اغزنو د تاج نښه ښکاره کېږي. ساینسپوهانو ډېرې هڅې وکړې چې دا موضوع درک کړي. په 1988 کال کې ځینې ساینسپوهانو د کاربن ټیسټ ترسره کړي او ویې ویل چې دا ټوکر یوازې شاوخوا 200 کاله پخوانی دی، نو د عیسی له وخت سره تړاو نه لري. خو وروسته نورو څېړونکو وویل چې د چاپېریال ککړتیا، د عمر اغېز او د ټوکر د ترمیم له امله د کاربن نیټه سمه نه ده راوتلې. ځینې متخصصین وایي د ټوکر په ریښو کې د رڼا ځانګړې وړانګه ښکاره کېږي، داسې وړانګه چې په عادي نړۍ کې ناشونې ده، لکه د کوم فوق الطبیعي رڼا فلش چې دا انځور پرې چاپ کړي. د نن پورې هیڅوک دا نشي ویلی چې د تورین کفن رښتیا دی که یو جعلي مذهبي شی دی. خو هر څوک چې دا ویني یو ډول روحاني احساس او اصرار پکښې محسوسوي. دا یو داسې عجیب شی دی چې د ساينس او ایمان ترمنځ ولاړه خبره ده. ملګرو، فکر وکړئ، آیا دا واقعا د عیسی علیه السلام هماغه کفن دی چې د هغه د بیا ژوندي کېدو ثبوت ورکوي؟ که دا یوازې یو هوښیار دروغجن جوړښت دی چې د انسان د تاریخ تر ټولو لوی مذهبي راز ګرځېدلی دی؟ د انټیکټیرا ماشین په سمندر کې د یوې بیړۍ ماته شوې برخه پیدا شوې ده. له هماغه ځایه یو زوړ د اوسپنې ټوټه راوتلې وه چې د زړې وسیلې په څېر ښکاره کېدله. خو کله چې ساینسپوهانو پر دې باندې فکر وکړ نو هغوی ټول حیران پاته شول. دا عادي اوسپنه نه ده بلکې انټیکټیرا ماشین و، یو داسې اله چې زرګونه کاله پخوانۍ وه. په 1901 کال کې یوناني لمبه وهونکي د انټیکټیرا ټاپو ته نږدې د یوې ورکې شوې بیړۍ پاته سامان پیدا کوي. هلته یې طلا، مجسمې او کاڼي پیدا کول. خو تر ټولو لوی کشف دا زنګ وهلی ماشین و. لومړي ساینسپوهانو فکر وکړ چې دا یوازې یو آسماني اله ده، خو څېړنو وښودله چې دا یو حیرانونکی ماشین دی چې شاوخوا 2000 کاله پخوانی دی. په دې کې واړه واړه ګیرونه وه، څرخونه او شیشې وې لکه د نننۍ ساعت جوړونې ماشینونه. وروسته معلومه سوه چې دا اله د لمر، سپوږمۍ او سیارو د حرکت محاسبه کوله. حتی د اولمپیک لوبو نیټې یې هم اټکلولې. فکر وکړئ 2000 کاله مخکې داسې ماشین چې د اوسني کمپیوټر په څېر کار کوي. خو پوښتنه دا ده دا څنګه جوړ شوی و؟ د عیسی علیه السلام تر مخه خلکو داسې دقیق فلزي وسایل نه درلودله چې د دې ډول ګیرونو جوړولو توان دې ولري. ځینې پوهان وایي دا به د یوې ورکې لرغوني تمدن لاسته راوړنه وي یا د کوم نااشنا نابغه کار وي. د ایکس رې او 3 بعدي سکین له لارې ساینسپوهانو پیدا کړله چې دا ماشین 30 ګیره لري. دا یو انالوګ کمپیوټر و چې فضا او وخت یې حسابوي. خو لا هم یوه پوښتنه ژوندۍ ده، که دا ټکنالوژي هغه وخت موجوده وه نو ولې تر نورو نړۍ پورې بیا نه ده رسېدلې؟ دا پوهه څنګه ناڅاپه ورکه شوله؟ ځینې خلک باور لري چې دا د پردیو مخلوقاتو یعنې د ایلین لخوا څخه انسانانو ته ورکول شوې ټکنالوژي ده. هر څه چې وي یو شی روښانه دی، د انټیکټیرا ماشین به تل یو راز پاته سي، داسې راز چې موږ ته وښیي زموږ تاریخ دومره ساده نه دی لکه څنګه چې موږ ته ښودل شوی دی. د نن ویډیو مو همدلته پای ته رسېږي. ملګرو، بیا به ستاسو سره په یو بلې ښایسته ویډیو کې یو ځای سو. که مو لا تر اوسه زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، ستاسو څخه هیله کېږي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر خپلو ملګرو پورې ورسوئ. تر بیا پورې مو الله مل شه. مننه.